سلامونه او نیکی هیلې تاسو ټول عزیزانو ته هیلهمند یم تاسو ټول جوړ او تیار اوسئ. نن ورځ چې کومه موضوع موږ تاسو وایو دا ډیره مهم موضوع ده. ستاسو د بزنس 80% کامیابي او ناکامي په دغه موضوع پورې تړاو لري. چې د دې موضوع چې کوم عنوان دی پروډکټ انالیسس یا ویلیډیشن دی. ګورئ که تاسو فیزیکی بزنس کوئ که آنلاین، که جنس خرڅوئ که خدمات خرڅوئ، یاد لرئ په دې دواړه حالاتو کې لازمي دا ده چې تاسو کوم جنس یا خدمات چې راکوئ باید مارکیټ تحلیل کړئ، باید بازار وګورئ چې آیا دغه بازار زما د جنس یا خدمات لپاره اوکې دی که نه دی. اوس معمولا تاسو لیدلی اوسیږي که څوک د مثال په طور سره فیزیکی بزنس کې همیشه ورته وایي چې دغه جنس چې کوم یو دی زه غواړم افغانستان بازار ته راوړم. نو تاسو یو کار وکړئ، یو ټیم هایر کړئ، ځي ټول مارکیټ سروې کوي، سوالونه ورکوي، ډیټا راټولوي او د هغې پر اساس سره دوی خپل تصامیم نیسي. نو عین شی په آنلاین بزنس کې دی. اوس راځئ تاسو د سکرین خواته راوم او په ګډه سره وګورو. ښه ګورئ په ای کامرس ډګر یا آنلاین بزنس کې موږ تاسو چې کله هم یو جنس د دې تر مخه چې بازار ته داخل کو لازمي دا ده چې موږ تاسو هغه جنس په څه کوو تحلیلوو یې. ښه اوس د تحلیل لپاره ډیټا لازمي ده. اوس دغه ډیټا که موږ تاسو په یو ایس مارکیټ کې سمه دی په یو ایس مارکیټ کې موږ د مثال په طور سره کار کوو او ډیټا زموږ په کار ده په یو ایس مارکیټ کې او امازون کې او په هولسیل بخش کې. نو د ډیټا د کلیکټ کولو لپاره معمولا اکثرا د دې دوه څنګه یو ټولز خلک استفاده کوي، یا خلک کیپای استفاده کوي یا سیلر ام ای پی. سیلر ام ای پی چې کوم یو ده دا چې دی اکثرا یو ایس خپل سټیزن امریکایان چې کوم پروفیشنل والا اوسیږي دا استفاده کوي. ولی آسیایي ملکونه او همدارنګه یو تعداد یو ایس ملکونه اکثرا د کیپا نه استفاده. کیپا په حقیقت کې څه شی دی؟ دا که تاسو راسئ دې قسمت کې موږ تاسو سرچ وکړو کیپا. کیپا یو داسې یو ټول دی چې تقریبا شاوخوا 15 میلیونه د پروډکټو ډیټا دوی سره پراته ده. اوس دغه ډیټا تحلیل کول دا زموږ پورې تړاو لري چې معمولا هر کیپا چې کوم یو د دوه بخشه لري که متوجه سئ تاسو. یو بخش دی د ویب بخش دی، دا د ویب سایټ بخش دی، او یو هم بخش دی د ایکستنشن ورته وایي دغه قسمت د ایکستنشن. ویب بخش چې دی معمولا دی پروډکټ ریسرچ لپاره استفاده کیږي او د او دغه قسمت دی د ایکستنشن چې دی معمولا د تحلیل لپاره استفاده کیږي یا چې کوم موضوع زموږ تاسو ده صحیح دلته هم ما ذکر کړی. ښه اوس چې هر کله په یو مارکیټ کې تاسو پروډکټ تحلیلوي یاد لرئ په خصوص څه فیزیکي څه آنلایني دغه 15 یا 6 موارد تاسو حتمی و لازمي باید مد نظر ونیسئ. که دغه 15 موارد تاسو یو پراپر ډیسیژن ونیوئ په دې مطمئنه واوسئ چې ان شاء الله هغه جنس مو یا هغه خدمات مو کامیابه. اوس دا څه شی دی؟ لومړی اولین مهمترین شی چې شی دی تقاضا. آیا دغه جنس چې زه بازار ته ارائه کوم تقاضا لري که نه لري؟ فروشات لري که نه لري؟ دویم او مهم اړخ رقابت څنګه دی؟ دغه جنس چې زه بازار ته راوم آلریډي یا مخ تر مخه نور څومره کسانو دی بازار کې داخل کړی دی. دریم آیا دغه جنس چې زه بازار ته راوم واره کوي، ګټه کوي او که نه کوي؟ دریم د دغه جنس کوالټي څنګه ده؟ آیا د جنس کیفیت ښه دی؟ مشتریان ورنه راضي دي که نه دي؟ که جنس ښه نه وي نو بیا به څنګه ترتیبي دا به وایي. بل آیا پر دې خو کوم ریستریکشن نشته، حدود خو پر نشته، او همدارنګه د دغه ملک ته چې موږ دغه جنس داخلوو دوی د فرهنګ سره څنګه دی تړاو لري او که نه لري؟ ښه نو د دې په لیدلو سره زه به تاسو ته یو آیډیل پروډکټ زه تاسو ته ووایم چې څه رقم باید یو جنس واوسیږي. ګورئ تقاضا
همیشه یاد لرئ داسې یو جنس انتخاب کړئ چې تقاضا یې زیات وي. دویم، تاسو باید داسې یو جنس انتخاب کړئ چې د هغې رقابت چې شي واوسېږي کم وي، او داسې یو جنس انتخاب کړئ چې د هغې ګټه زیات وي. داسې یو جنس انتخاب کړئ چې کوالټي یې ګډ وي، یعنې ښه کوالټي ولري، او داسې یو جنس انتخاب کړئ چې حدود پر نه وي، او داسې یو جنس انتخاب کړئ چې د هغې د ملک د فرهنګ سره سر وخوري. نو اوس راځو، معمولا که تاسو وګورئ په نورو مختلفو ایجوکیشنل اکیډمیانو کې اکثرا وایي چې د یو جنس بي ایسار دومره وي، د یو جنس دا چې شي کمپټیشن، دا چې شي ډومیننټ سیلر دا وي، اف بی ای سیلر دا وي. دا په حقیقت کې زما خپل د 3 کالو تجربو پر اساس سره او زما چې کوم د بزنس بیکګراوند دی دا مې ټول راټول کړي دي او د راټولولو سره سم ما داسې یو سټرکچر جوړ کړی دی چې انشاءالله دغه سټرکچر تاسو په هر پلیټ فارم کې کوئ سئ تطبیق یې کړئ. اوس راځو خبرې کوو پر لومړی پوینټ چې موږ تاسو کله هم یو جنس تحلیلوو. لومړنی شی ګورو تقاضا. ګورو وروره دغه جنس چې زه بازار ته داخلوم تقاضا لري که نه لري، خرڅیږي که نه خرڅیږي، او که نه خرڅیږي. اوس که زه یو مثال ورکړم، که ته پورته سې په افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې ته دریشي راغلې، پتلونونه راغلي، پوهېږې وروره چې نن ورځ پتلون څوک نه اغوندي، نو دغه شی په بازار کې تقاضا نه لري. دې راوړل هیڅ ګټه تاته نه کوي، بلکې برعکس ستا به فروشات نه کېږي، په ډېر په 2-3 میاشتې کې شاید یو 3-4 جوړې لا هم خرڅ نه سي. نو په آنلاین بازار کې موږ تاسو څنګه ګورو د فروشات. اوس د مثال په تور سره زه په امازون کې راغلی یم، ما مخکې یو جنس پروت دی، زه وایم وروره دغه جنس زه تحلیلوم. تحلیل لپاره لومړنی شی ما وویل چې شی ګورو موږ تاسو تقاضا. د یو جنس تقاضا څنګه معلومه چې څومره خرڅیږي. امازون یو فیچر اچولی دی چې اوس امازون ښیي چې مخکینی میاشت کې څومره یونټ خرڅ شوي دي. که وګورئ دلته تقریبا شاوخوا 600 یونټه خرڅ شوي، نو چې یو شی جنس 600 یونټه خرڅ شي دا معنا ورکوي چې دا جنس په بازار کې څه لري؟ تقاضا لري. نو دا یو خبر. دویم، دغه تقاضا موږ تاسو ولیده، ګوره د ارقام په شکل هم کتی سو چې مثلا 100 دانې خرڅیږي. مخکې دا شی نه و، نو موږ تاسو سره کوم تقاضا کتله چې آیا دا جنس تقاضا لري که نه. که تاسو دلته راسئ او دغه د کیپا اکسټنشن در سره موجود اوسیږي، قسمت د پرایس هیستري کې موږ تاسو راسو او دلته یو آپشن دی په نامه د سیلز رینک. اوس ډیټا د څومره میاشتو کتل پکار دي، دا فرق لري پر کنډیشن. اوس د بي ایسار د کتلو لپاره تاسو کوئ سئ هم مثلا د فروشات په حساب سره 3 میاشتې ډیټا مو وګورئ. ګورئ اوس ګورئ یو جنس دی 14,000 رینک لري، بي ایسار دی. یو وخت بي ایسار و 15 اول راسي دا د بي ایسار په معنا پوه سئ چې یعنې څه معنا. ګوره بي ایسار د څه شي مخفف دی که عام هغه زه عادي اصطلاح تاسو ته ووایم. ګوره بي ایسار مخفف دی د بیسټ سیلر رینک، یعنی درجه بندي ده. څه معنا درجه بندي؟ اوس د درجه بندي په حساب سره که تاسو دلته لاندې راسئ وګورئ دې قسمت کې، یعنی په هیلث کټګوري کې دغه پروډکټ چې دی 14,000 نمبر دی. یعنی څه معنا؟ اوس که راسم زه پر دغه کلیک وکړم، وګورئ هیلث اینډ هاوس هولډ. اوس ګوره دلته د هیلث کټګوري پروډکټ دی. اوس مثال په تور سره دغه دی، دا څوم نمبر دی؟ 4 نمبر. زه اوس تاسو ته یو پوښتنه کوم، ځان سره ښه غور وکړئ، سوچ وکړئ. که یو جنس
په بازار کې اول نمبر ستاسو په نظر هغه فروشات زیات دی که کم او که یو جنس 14 نمبر واوسیږي د هغه درجه 14 د هغه فروشات کم دی که زیات نو دا به غور اوس راځي مثال په توګه سره دغه جنس 4 نمبر دی زه پر دې کلیک کوم که زه پر دې اوس کلیک وکړم ګوره تاسو ته ښکاري چې دا د میاشتې شاوخوا 100,000 قلم دانې خرڅېږي څومره 100,000 قلم نو یاد لرئ څومره چې بیسار چې کوم یو دی څومره چې بیسار ټیټیږي ښکته کیږي د اول نمبر خواته ځي د هغې فروشات زیاتیږي او څومره چې بیسار جګیږي د هغې فروشات کمیږي نو موږ تاسو کولی سو که د یو جنس مثال په طور سره چې رنګ کې څومره دی د هغې په حساب سره موږ تاسو معلوموي چې دا جنس فروشات لري که نه صحیح ده ښه اوس دلته یې کتی سو وګورئ 33 ښه د هغې پر اساس سره دلته کیپا یو ټولز یو کیپا دلته یو آپشن ورکړی دی په نامه د منتلی سولد وګورئ څومره چې بیسار جګیږي فروشات ګوره 400 یونټه دي وخت چې بیسار کمیږي ګوره 500 ګوره 30 33 400 یونټه نو څومره چې بیسار کمیږي هغومره د جنس فروشات څه کیږي سر زیاتیږي صحیح ده ښه نو په دې اصطلاح خو انشاءالله پوه شولو بیسار په معنا دا ورکړي د جنس رنګ دی او څومره چې رنګ ټیټیږي فروشات زیاتیږي ښه اوس مخکې څنګه یو ترتیب و چې پخوا به په امازون کې اوس ګوره امازون ښیي تاته چې مخکینۍ میاشت کې 600 خرڅېدل دلته هم ښیي کیپا هم تاته ښیي چې 600 خرڅېدله خو امکان لري تاسو په داسې یو مارکیټ کې کار وکړئ چې دا آپشن امازون اویلیبل ونه کړي دا مخکې دا شی نو موږ څنګه څه استفاده کول څنګه مو پیدا کوله د بیسار په مرسته چې آیا دا جنس فروشات یې څومره دی مقدار یو ټول دی په نامه د FBA ټول کیټ دا فری دی د US مارکیټس لپاره که تاسو دلته راسئ پر دې کلیک وکړئ اوس مثال د دغه جنس بیسار څومره دی فلحال 33 به حساب کو او کوم کټګوري د هیلت اینډ هاوس هولډ دلته به راسو موږ تاسو هیلت اینډ هاوس هولډ په پیدا کو دغه دی او دلته زه لیکمه 14 د ورځې څو دانې خرڅېږي 14 دانې او ورځې به حساب کو راځه به 15 ونیسو دا داسې یو شی ګور لاست 17 دی یعنی که 15 حساب کو نو 15 ضرب د 10 څو کېږي که حساب کو موږ تاسو زه به دلته حساب کوم 15 ضرب 10 شاوخوا 4,500 او امازون موږ تاسو ته ښیي څومره 600 دانې خرڅېږي د میاشتې نو تقریبا 150 دانې کښته پورته کېږي ځکه دا راف ډیټا ښیي موږ تاسو ته ښه نو د دې نه نتیجه دا کوی سو چې که د یو پروډکټ سیلز موږ تاسو معلوموو د هغې پروډکټ د بیسار په مرسته موږ تاسو کوی سو چې معلوم کو چې دا جنس څومره فروشات او داسې هم کوی سو چې خپل امازون یا کیپا موږ ته ښیي چې څومره خرڅېږي صحیح ده یو دا نو د بیسار په مرسته موږ تاسو کوی سو چې د یو جنس سیلز معلوم کړي چې څومره فروشات لري صحیح ده شته دا یوه مسله بل د یو پروډکټ د بیسار په مرسته موږ وویله چې سیلز هم ښودی سو او بل موږ تاسو د یو پروډکټ سیزنالیټي هم د بیسار په مرسته کوی سو چې پیدا کړو یعنی دا معنا چې اوس لکه د دې لپاره چې کوم موږ تاسو سیزنالیټي د یو پروډکټ پیدا کړو نو لازمي دا ده چې د کال نه زیات ډیټا باید وګورئ ښه اوس دلته موږ تاسو که سیزنل څه معنا ورکړي هغه پروډکټ چې کوم یو د کال په حساب سره په یو معین وخت کې ښه فروشات ولري او نور نه خرڅېږي لکه مثال په US کې د کرسمس وخت کې د کرسمس درخت ډېر ښه خرڅېږي
ولې نور وخت سیزن کې نه خرڅېږي ځکه دا یو دوی رسم رواج دی. یا مثلا په هالوین وخت کې د هالوین پروډکټ ښه خرڅېږي، یا مثلا په ژمي کې د ژمي جامپرونه مثلا لکه چرمي جامپرونه ښه خرڅېږي، په دوبي کې نه خرڅېږي. په دوبي شي کې د دوبي وخت کې خرڅېږي. نو داسې یو سیزنل پروډکټ پیدا کول څنګه موږ تاسو ډیټا تحلیل کو چې آیا دغه جنس چې دی مثلا آیا سیزنل دی او کنه دی. د دې د پیدا کولو لپاره لازمي دا ده چې د کال نه زیات به ډیټا ګورو. اوس د مثال په تور سره زه راځم یو پروډکټ دلته سرچ کوم. مثلا موږ تاسو پوهیږو چې مثلا زه لیکم کرسمس ټری، صحیح ده؟ کرسمس ټری. اوس دا جنس چې کوم یو دی په ژمي کې ښه خرڅېږي، ښه فروشات لري، خو د کال په نور وخت کې نه خرڅېږي. اوس دغه یو جنس ته زه راځم کلیک پر کوم. اوس دغه یو جنس رالی، موږ تاسو دا به ګورو. دلته یو آپشن دی دا قسمت کې چې پوره د کال ډیټا موږ تاسو ته ښیي. وګورئ که تاسو دې ګراف ته متوجه سئ، په دغه کال د جریان کې د دې فروشات وګورئ. دا نور به زه ډیټا کلوز کوم. وګورئ دلته فروشات د میاشتې رسیږي 1000 ته، خو آهسته آهسته چې پورته ځو فروشات 0 کېږي. بیا وګوره بیا په دې کال کې فروشات زیات سو، بیا کم سو، بیا زیات سو، بیا کم سو. نو که موږ تاسو د دغه درې سره ډیټا وګورئ، یعنی د دسمبر په میاشت کې فروشات 1000 ته رسیږي، 1000 ته رسیږي، 1000 ته رسیږي. نو د دې نه موږ تاسو څه نتیجه اخیستی سو چې دا پروډکټ سیزنل دی، یعنی د میاشتې د اخرنۍ 2 میاشتې کې دا جنس ښه فروشات لري، یا 3 میاشتې کې Q4 چې ورته وایي متباقي نه خرڅېږي. نو د بیسار وګوره د بیسار په مرسته موږ تاسو کولی سو چې معلوم کو دا پروډکټ سیزنل دی او که نه دی. اوس که دغه شی موږ تاسو سره موجود نه وای، موږ تاسو نسو کولی. نو د یو پروډکټ د بیسار په پوهېدو سره موږ تاسو معلوموی سو، لکه چې په FBA ټول کیټ کې ما تاسو ته معلومات درکړئ. کولی سو چې دا معلومات واخلو چې آیا موجوده پروډکټ څومره فروشات لري. یو دویم دا مو معلوم کړئ چې پروډکټ سیزنل دی او کنه. یو دریم آپشن دی په نامه د ټرینډي دی، یعنی موږ تاسو دا هم باید معلومات وکړو چې آیا موجوده پروډکټ ټرینډ دی کنه. ټرینډ د سیزنالیټي نه څه فرق لري؟ ګوره سیزنالیټي دا مطلب دی چې دا جنس هر کال په هماغه مشخص موسم کې بیا به هماغومره فروشات. خو ټرینډي داسې دی چې په پوره 100 کال کې یا په 100 کال کې یو دفعه وخت راځي او خلاص. لکه د ټرینډ د معلومولو لپاره موږ تاسو ځو ګوګل ټرینډ. کورونا په وخت کې کم جنس ډیر خرڅېدی؟ ماسک. نو که دلته راسو موږ ته ولیکو فیس ماسک. او سرچ دغه فیس ماسک چې کوم یو دی د کال په یعنی 2020 دی خاطر ښه خرڅېدی د کورونا له وجې نه. نو موږ تاسو دلته به زه راسم ورلډ واید ولیکم او ډیټا به یې د څومره وخت نه ولیکم، د مثال په طور سره 2004 نه دی خاطر. ښه اوس وبخښئ زه به سارې ولیکم. دلته راسه وګورئ په دې ګراف کې تاسو کتای سئ چې د 2019 نه دې خواته د ماسک تقاضا به حد زیات سو. وروسته چې کورونا ختمه سو نور تقاضا یې پرته هماغه 0 ته ولوېده. نو د دې نه نتیجه دا ده چې دا پروډکټ سیزنل نه دی، یعنی همیشه ښکته پورته کېږي نه، خو دغه وخت کې ټرینډي دی. نو اوس د دې نه هم موږ تاسو دا معلومات کولی سو. نو د بیسار نه هم سیلز معلومیږي، هم سیزنالیټي د پروډکټ معلومیږي، هم ټرینډي معلومیږي، و هم اوس بل آپشن دی سیلز فورکاست. دا څه معنا ورکوي؟ ګورئ
موږ تاسو کولی سو چې د بیسار په مرسته د دې هم پیش بیني وکړو چې راتلونکي میاشت کې فلانکی جنس به څومره خرڅیږي. مثال دلته وګورئ، دلته تاسو معلوموی سئ چې هر کال شاوخوا د کومو میاشتې کې که زه دلته یې ونیسم د اکتوبر نه دې خواته نیولی دی تر اکتوبر میاشتې او ډسمبر میاشتې کې د دې جنس تقاضا 0 ته جګیږي. نو د مخکینی د بیسار په مرسته موږ دا پیدا کړه چې دغه فلانکی جنس په دغه وخت کې دومره به خرڅیږي. نو ته کولی سې چې دقیق اماونټ اف پروډکټس ته خپل ګودام ته راولېږي، نو بیا هغه وخت آوټ اف سټاک نه کېږي. صحیح ده؟ نو دا هم موږ تاسو معلوموی سو. ښه، نو نتیجه ګیري د چی شین کوی سو چې هر کله چې یو جنس موږ تاسو ټاکو داسې یو جنس وټاکو چې تقاضا ولري، فروشات ولري. څومره فروشات ولري؟ زما د تجربې پر اساس سره که یو جنس حد اقل 50 نه زیات ولري هغه اوکې، او هماغه 50 دا معنا ورکوي چې بیسارې د 1 تر 40,000 ترمنځ کې موجود وي. حتی خلک 50,000 هم نیسي، یعنی که 50,000 ما ونیوی نو بیسارې شاوخوا به 50 ته راسي. نو یو جنس که د میاشتې حد اقل 50 فروشات لري او بیسار چې 50 فروشات ولري، بیسار همدغه د 1 د 50,000 ترمنځ دی. نو موږ تاسو کوی سو داسې یو جنس انتخاب کو چې حد اقل 50 فروشات ولري. صحیح ده؟ دا او بل آیا سیزنل پروډکټ تلل پکار دي کنه؟ وو مشکل نه لري. ګوره که ته په رایټ ټایم کې رایټ نمبر اف سټاکس ته ونیسې، په ښه وخت کې ته یې لانچ کې، ته باور وکړه ستا فروشات او ګټه اسمان ته جګیږي. بعضې خلک وایي سیزنل پروډکټ مه لانچ کوئ. نه، ما لانچ کړي دي الحمدلله ښه ګټه کوي، خو رایټ سټاک رایټ ټایم دا لازمي خبره ده. او بل سیلز فورکاست څه ترتیب سره واوسیږي؟ آیا موږ تاسو پیش بینی چې درسته وکړو رایټ سټاک راځي. ښه، اوس څنګه موږ تاسو کوی دا خو صحیح ده، د یو جنس تقاضا 50 قلمه ده، 100 قلمه ده. آیا استاد موږ کوم لاره لرو چې د یو پروډکټ تقاضا جګه کړو؟ ګورئ، د یو پروډکټ تقاضا جګول زموږ تاسو په لاس کې تر ډیره اندازه نه ده. که موږ تاسو هول سیل بزنس کوو هغه ټوله د برانډ پورې. که برانډ اعلانات کوي پر موجوده لیسټینګ موجوده پروډکټ باندې نو د هغې سیل زیاتیږي، که اعلانات نه کوي هغه سیلز نه زیاتیږي. خو که چا احیانا یو اکسکلوزیویټي آفر واخیستی چې تنادی به چلی، بیا نو دی هغه وخت کوی سي خپل پر اکاونټ د هغې پروډکټ اعلانات وکړي او کوی چې هغه پروډکټ سیلز زیات کړي. ښه، دا سو د ډیمانډ بخش. دویم، ښه درست دی، هر کله که زه دغه پروډکټ تحلیل کوم دغه موجوده پروډکټ، صحیح ده؟ ښه، که دغه موجوده پروډکټ زه تحلیل کوم، ښه د میاشتې 600 فروشات لري، آیا تقاضا لري؟ یس. نو یو کرایټیریا زما سټیسفای کړه چې دا پروډکټ تقاضا لري. اوس دویم به رقابت ته ګورو. ښه، دغه موجوده پروډکټ ښه دغه موجوده پروډکټ چې کوم یو دی څومره خلک یې خرڅوي. ښه، اوس د یو مثال زه در کوم تاسو ته، دلته وګورئ. یو کس دی، یو دانه A پروډکټ دی، 200 قلمه خرڅیږي، 3 دانې سیلرانې خرڅوي. صحیح ده که نه؟ 3 دانې سیلرانې خرڅوي، خو د یو سیلر سره 90% مارکیټ پروت دی، یعنی تنها او تنها یو سیلر 160 قلمه خرڅوي. A کیس. دویم کیس، دویم پروډکټ، یو جنس دی 100 قلمه خرڅیږي، 15 کسان یې خرڅوي او هر کس په بازار کې
هر کس تقریبا 20 قلمه، یعنی هر کس تقریبا 20% بازار په لاس کې. نو تاسو ځان سره سوچ وکئ، که یو جنس په بازار کې ټول بازار یو نفر نیولې وسی، مثلا 90% نه زیات 160 قلمه خرڅ کړي، نو پاتې کېږي تنها 40 قلم. نو د 40 قلمه 2 کس په څو دانې خرڅ کړي. آیا دا ښه پروډکټ دی؟ یا که یو بل جنس دی 100 دانې خرڅېږي، د هر چا سره 20% بازار پروت دی. نو جواب په کامنټ کې ولیکئ، انشاءالله چې زه بیا ریویو کوم. نو که زه تاسو ته وایم بی آپشن ښه دی. ولې؟ ځکه هر چا ته خپل فروشات رسېږي. یا که زه په فزیکي بازار کې زه یو مثال ورکړم، که تاسو فرض مثال یو دکان غواړئ خلاص کړئ، تاسو خپل دکان په داسې یو ځای کې خلاصوئ چې هلته یا یو کراچي خلاصوئ، مثال په طور سره یو کراچي تاسو د چپسو دروئ، هلته مخ تر مخه 15 کراچیانې نور هم درېدلي دي. نو صحیح ده چې فروشات به لري، خو 90% شاید د ټولو چپس د یو کراچي 2 کراچي، نو نور خلکو ته فروشات نه رسي. نو په که ته داسې یو ځای کې کراچي ودرئ چې یوازې تک و تنها ته اوسې او بازار هم ولري، نو ته به څومره فروشات کوې؟ نو نتیجه څه شی ده؟ مهمه دا نه دی چې یو جنس د میاشتې د 10,000 قلمه خرڅ شي، مهمه دا ده چې رقابت څومره دی، څومره خلک یې خرڅوي، چاته څومره بازار رسیږي. صحیح ده؟ نو که یو جنس کې مثلا ډیر کسان یې خرڅ کړي او بازار هم د 1-2 نفرو په لاس کې، نو هغسې یو جنس کې داخلېدل غلطه کار دی. نو بیا تاسو ته جنس به فروشات ولري، خو تاسو ته به فروشات نه رسي. اوس لازمي دا دی که موږ تاسو په یو مارکیټ کې ننوځو، نو لازمي دا ده چې موږ تاسو خپل رقیبان وپېژنو چې په یو بازار کې کم غټ رقیبان دي. ګورئ، که په امازون کې کار کوئ، زموږ تاسو په امازون کې تر ټولو غټ رقیبان څوک دي؟ اول خپله امازون دی. که په یو جنس کې خپله امازون ناستې وي او ډیر بازار یې نیولي، نو هغه حالاتو کې رقابت کول نه کېږي. دویم خپله برانډ دی. اوس که خپله کمپني اصل شرکت ناست دی، یا لکه یو مثال ورکړم په یو بغل کې خپله د الکوزه انرژي شرکت دی او ته په بغل کې دکان خلاص، تا هم الکوزه خرڅوي او هغه هم خرڅوي، او مشتري تا ته خو نه راسي، هغه ته ځکه بازار د هغه په لاس کې دی، اصل کمپني هغه د هغه 10 برابر تر تا ارزان خلکو ته ورکوی سي. نو دا مسله. دریم غټ رقیب، یو څوک دی کلونه کېږي دکانداري کې، 10 کاله کېږي دکانداري کې او 10 کاله کېږي چې مشتریان لري، تا ته بیا هغه سره رقابت کول سخته ده. که اوس دا څنګه موږ تاسو معلوموو؟ مثال په طور سره اوس ګوره، زه به یو بل جنس خلاص کړم، د مثال په طور سره دلته راسه، دغه جنس به زه تاسو ته ورشم. امازون چې کوم یو دی، موږ تاسو اولین رقیب کوم ویله؟ امازون. اوس ګوره لکه دغه جنس دی، عینکې دي. په دې عینکې کې دلته یو آپشن دی کیپ اور کی په نامه د امازون، یعنی دې جنس کې امازون ناستی دی. نو د دې نه معلومیږي چې دلته موږ تاسو رقیب موجود دی امازون، او 2% بازار نیولې. په دې قسمت د ډیټا کې راسي، پروډکټ بای باکس کې وګورئ 98% تنها دی خرڅوي. یعنی څه معنا؟ ګوره د میاشتې 300 قلمه خرڅېږي یا بیخي 400 کې 98% بازار د سره دی. یعنی که هیڅ ونه اوسېږي شاوخوا 390 دانې به تنها تک و تنها دی به خرڅوي. صحیح ده؟ نو تاسو خپله وایاست، آیا هغه چا چې خپله امازون پلیټفارم جوړ کړی دی او خپله جنس بازار کې را کړی دی، دی پکې کې ناستی دی، صحیح د برانډ بل څوک دی ولې ناستی دی، د ده سره رقابت کېږي؟ معلومداره خبره ده نه ښایي.
صحیح ده. صح. نو د دې نه معلومیږي چې دې سره رقابت نه کیږي. نو چې کوم جنس کې امازون پروت دی او امازون زیاتره بازار په لاس کې نیولي اوسېږي، مثلا 98%، یعنی بازار د سره پروت دی، نو دې حالاتو کې د دې امازون سره رقابت نه کیږي. یو. دویم، که یو جنس کې خپل برانډ پروت دی، څه معنا ورکړي وګورئ. اوس مثلا لکه دا جنس دی، برانډ نوم یې څه دی؟ اوټو وینډ دی. که موږ تاسو دلته راسو په دې قسمت کې کلیک پر وکړو، دلته به په لیست کې موږ تاسو ګورو چې آیا دغه یو کمپنی په نامه د اوټو وینډ شته او که نسته، چې خرڅوي که نه. ښه، زه به دلته وګورم. د دې نه معلومیږي چې خپله برانډ از سیلر شتون نه لري، خپله برانډ نسته. نو که موجود واوسیږي، نو هغه حالات کې چې کم یو دی، موږ تاسو داسې پروډکټ کې نه داخلیږي. دویم. دریم، های ریټډ سیلر. دا څه معنا ورکوي؟ ګورئ، که تاسو دلته متوجه سئ، مختلف یو جنس په مثال زه دا ورکمه، دلته به راسو وګورو بای باکس سټیسټکس کې. ښه، های ریټډ سیلر دا معنا ورکوي چې لکه د مثال په طور سره دلته یو سیلر دی، غټ ریویو لري. دا ریویو چې کوم یو ده، د خرڅونکي پورې مربوطېږي، هغه څوک چې جنس خرڅوي. اوس ګوره دا ډېر های ریویو لري. نو که په داسې یو جنس کې غټ سیلر ناست دی او زیاتره بازار د هغه په لاس کې، نو مطمئنه اوسئ د هغې سره رقابت کول سخت دي. ښه، اوس راځو موږ تاسو په دغې 3 نقطې خو انشاءالله په وسولو. اوس دلته یو ټویسټ راځي، یو کنډیشن راځي، متوجه سئ چې دا لږ اډوانسه خبر ده، خو بیا هم زه ذکر کوم، لازمي ده. که په یو جنس کې امازون هم شتون ولري، برانډ هم شتون ولري او های ریټډ سیلر هم وي، خو بای باکس د خلکو سره زیات موجود نه، یعنی ډیر مارکیټ نه نیولي، نو په هغه حالاتو کې دا درې سره تاسو کوی سئ اګنور کړئ. که موجود هم یي او پکې بازار ورسره نه یي، مسله نه لري. لکه اوس ګوره، لکه زه دغه پروډکټ زه تاسو ته مثال زه درکمه. ښه، وګورئ، دلته ډیر سیلران شتون لري، خو د هیڅ چا سره بازار تر 30% نه دی. چا سره 20%، 25%، 10%، 8%، 9%، 3%. نو د دې نه معلومیږي چې دلته اول خو په دې کې نه امازون شتون لري، نه برانډ لري، او نه او داسې سیلر هم شتون نه لري. وګوره، شتون لري خو 500 والا ریویو والا شتون لري، خو مسله دا ده چې د سره بای باکس زیات نه دی، بازار ډیر په لاس کې نه دی، کم په لاس کې. نو د دې نه معلومات کیږي چې موږ تاسو داسې یو جنس کې، که اوس دغه زه تحلیل کوم د رقابت د لحاظه، وګورئ 22 سیلران په شکل کې ناست دي، خو په دې کې موږ تاسو کم سیلران ګورو؟ هغه سیلران چې اف بی ای وي. نو پر دې زه راځم کلیک کوم، 20 سیلران په دې کې ناست دي. ښه، په دې 20 کې یو سیلر دی 0 ریویوز لري. 20 سیلران دي، رقابت وایي. ګوره، په دې جنس کې امازون شتون نه لري، برانډ شتون نه لري، یو های ریټډ سیلر هم سته په شکل چې غټ ریویو لري، خو رقابت کم دی، یعنی غټ بازار نه دی نیولی. نو دا درې نه خو حل دی. اوس د هیڅ چا سره داسې نه دی چې یو کس سره 98% بازار دی، یا د یو کس سره 80%، یو بل کس سره 20%، او نور چاته 1% هم نه رسیدلی. نو د دې نه موږ تاسو نتیجه په دې شکل سره کولی سو چې دغه موجوده جنس چې کوم یو دی، صحیح، موجوده جنس چې کوم یو دی،
د چی شي د لحاظه بازار د لحاظه اوکې یعنی که ته په شي کې داخل سي یعنی چانس ډیر څه چې تا ته بای باکس راسي ښه بله مسله چې شی ده چې ما دلته ذکر کړی د رقابت د لحاظه څومره کسان باید په یو جنس کې پروت وي ګوره د تجربې د لحاظه باید که غواړې واقعا په یو جنس کې تاسو رقابت کم وي داسې یو جنس کې مه داخلیږئ چې د 12 دانې نه زیات اصلا دا ارتباط په دې هم لري که مثلا یو جنس 10,000 قلمه خرڅیږي که 20 نفره ناست دي که هغه 10% هم د هغه نه وګټي خو 2000 دانې خو هم د میاشتې خرڅوی سي صحیح ده کنه نو خو خیر هغه شی زه ایګنور کوم خو معمولا داسې یو جنس شوي چې د هغې کې حد اکثر د 12 کسان نه زیات باید پکې شتون ونه لري او حد اقل 3 دانې اف بی اس سیلر وي او بله مسله چې شی ده او حد اقل باید پکې 2 دانې سیلران داسې وي چې ریویوز یې د 20 نه باید کم وي اوس ګوره دلته وګوره اکثر سیلران دی ریویو 0 دی یو دی یعنی تازه نفسه خلک دي نو د دې نه معلومیږي چې دې جنس کې که ته داخلم سي تا ته د بای باکس یا د فروشاتو سهم رسیدل ډیر په اسانه نو اوس که زه دا جنس اوورال تحلیل کم امازون پکې شتون درلود نه برانډ و نه های ریټ سیلر وو خو بای باکس د 10% نه کم او د نور سیلرانو بای باکس د 10% نه کم وو یس آیا سیلران تعداد زیات وو خو بیا هم شو بای باکس ورسره شتون درلود نو نتیجه ګیری دا کوو چې دغه موجوده جنس چې کم یو دی 600 قلمه خرڅیږي فروشات شته خو رقابت چې دی متوسط دی یعنی ډیر داسې رقابت ضعیفه نه دی یعنی لږ شانته متوسط قوي ځکه ډیر سیلران ناست دي خو بیا هم نسبت هر پروډکټ ته دا اوکې ده ښه اوس مسله دا راځي چې استاد صحیح ده مخکې چې تا یادوري وکړه چې فروشات څنګه زیاتو د اعلانات په زور اوس رقابت څنګه د منځه وړو څنګه کوی سو خپل یو رقیب ته شکست ورکړو ښه د رقیب د شکست ورکولو لپاره معیار څه شی دی یاد لرئ زه به استاد ته ذکر کوم هر پلیټ فارم چې کم یو دی کم کسان چې دغه سافټویر انجینران ناست دي شاته یا دا ویب ډیولپران چې کم یو دي دوی خپل کوډ د مارکیټ د اصولو پر اساس سره جوړوي لکه امازون وایي زه بای باکس هغه چاته ورکوم بازار هغه څوک شکست ورکوی سي چې څوک قیمت یې ټیټ ښه اوس څه معنا اوس ګوره راځئ اوس فی الحال بای باکس د چا سره دی یو کس سره دی چې په 19 ډالر یې خرڅوي ښه اوس دلته راځو موږ تاسو کلیک وکړو پر دې پرایم څه معنا چې یعنی اف بی اس سیلر ګوره دا 19 دروي یو اتیا نو بای باکس د چا سره دی بازار اوس د چا په لاس کې چا چې قیمت ټیټ دی نو که تاسو غواړئ چې مشتری جذب کړئ یا تاسو آرډر واخلئ سیلز مو راسي پر پروډکټ قیمت تر ټولو مهمترین و اساسي ترین موضوع ده دویم چې شی دی فولفلمنت ټایم امازون وای بای باکس زه چاته ورکوم څوک چې اف بی ای وکړي ولې د دې په هیلپ سره یاد لرئ چې زموږ تاسو امازون کوي چې مشتری ته ژر جنس ورسوي دا همدغه دلیل دی ښه اوس دلته چې ګورئ ټوله اف بی ای دی نو موږ تاسو د اف بی ای د لحاظه اوکې دی دریم کسټمر فیډبیک امازون وای ستا ریویو څومره ده ستا ریټینګ څومره دی دغه شیان دی ګوري اوس ګوره دا ټولو د سیلرانو ریویو ریټینګ دی زیاتره بای باکس چاته ورکړی دی فیصدي که تاسو وګورئ اوس راځي دلته زه نظر پر واچوم اوس ګوره دغه سیلر دی په څو یې خرڅوي په اوسط ډول د 20 ډالره د 20 اتلس دا اوسط دی ښه خو که اوس یې وګورو چې شپنامه دی دا دی امبریلین ال ال سی ده دا یو دی ګوره 5% بازار د په لاس کې دی نو امازون وایي زه چاته دا چې شی ورکوم بای باکس بل معیار زما چې شی دی د ریویو د فیډبیک دی یا په عام اصطلاح سره که موږ تاسو دغه ټوله معیارونه د دکانداري پر اساس سره وګورو
صحیح ده. مشتری هغه خو خیر دا مسله به زه وروسته ووایم، خو اوس فی الحال دا ذکر کوم. بل چې شی دی پرفارمنس میټریکس دی، یعنی امازون وایي زه چاته بای باکس وکم، کوم چا چې د امازون اکاونټ هیلډ دی ښیي هغه مثلا پر پرفارمنس ښه دی، کوم پالیسی نه ده د امازون پالیسی تر پښې نه لاندې کړې ده، د برانډ پالیسی نه ده لاندې کړې، د پروډکټ کوالټي یې ښه ده، د هر لحاظه نو ستا د اکاونټ پرفارمنس چې کوم یو دی لکه چې کوم انډیکس لري دا ټول کتل کیږي. بل امازون ان سټاک کنسیستنسي، که ته خپل په ګودام کې آیا مال دې پر وخت سره رسوي که نه، داسې خو نه کیږي چې والا یاره نن د جنس راوی یو میاشت پورې بیا سټاک نه لري او ماش بیا د بیا راوي، نو داسې یو خبر دا معیار دی. بل شپینګ ټایم دی، دا چې د اف بی ای کې شپینګ ټایم کله معمولا یعنی ستا جنس دغه مشتری چې قرار دی آرډر ورکړي ستا جنس په کوم ځای کې. اوس که څوک په مثلا پنسلوینیا کې ناست دی مثال په طور سره، نو که ستا جنسونه مثلا یو میاشت مخکې تا ګودام ته راولي وسي او جنسونه دي په ټول امریکا پر 30-40 ایالاتو په تقسیم سوي وسي، نو مشتری ته نږدې دی، نو تا ته بای باکس چانس رسیدل زیات دی، ځکه امازون کوي چې ستا مال ډیر ژر مشتری ته ورسي نسبت هغه څوک ته چې چا د پنسلوینیا نه آرډر ورکړي او هغه په نیویارک کې. نو دغه شپږ معیارونه یا دغه چې د بای باکس اصول کوډینګ شوی دی په کمپیوټر کې دغه د سافټویر شاته، دا ټول اصلا دی روزمره دکانداری پر قانون پر اساس دی. اوس مثال تاسو یو مشتری یاست، زی کوم دکاندار ته دو دکاندار دی مخ ته راځي، هغه دکاندار ته ځي چې د چا قیمت کم دی ارزان یې ورکړي، صحیح ده که نه. دویم هغه چاته ورسره مثال په طور سره ورکوي چې کسټمر فیډبیک یعنی اخلاق یې ښیي، وایي هغه دکاندار ته ځم چې ښه قیمت او ښه اخلاق ولري. او دریم هغه دکاندار ته ځم چې وروره مال ولري، دا نه ده چې وروره نن مستی لري بیا نه لري، نو زه بل دکان ته ځم. او بل شپینګ ټایم، هغه مشتری ته ځم کوم دکاندار ته ځم چې د مثال په طور سره هغه ماته د ډیلیوري خدمات هم ولري، لکه تر کوره درته مفت ورسوي، صحیح ده که نه. نو د دې معیارونو پر اساس سره امازون هم خپل ټول سیستم کریټ کړی. اوس په دې کې تر ټوله مهمترین او اساسي ترینه موضوع کوم یو د هغه پرایس دی. باور په خدای وکړئ چې په یو پروډکټ کې که امازون هم ناستی او یا که هم برانډ ناستی یا های ریټډ سیلر ناستی یا یو څوک بای باکس 80% هم ولري، خو که ستا سورس ارزانه کړی او تا په ټیټ قیمت ورکړي، بای باکس 190% ستا په لاس کې. دا نور مسلې پرېږده، پرایس او اف بی ای. اف بی ای ډیر مهمه ده. نو که اف بی ای کوي او پرایس یې ټیټ دی، دومره فروشات به د میاشتې ولري جنس د خرڅ چې حیرانه به پاتې سي. نو څرنګه چې موږ تاسو دغه جنس اوس ګورو، آیا دا زموږ د معیارو سره برابر دی؟ تقریبا و، ځکه نمبر آف سیلرز هم اوکې دي او بای باکس ډسټریبیوشن د هر چا سره 10%، 15%، 6% ورسره شتون لري. نو د دې نه موږ نتیجه کولی سو چې 600 خرڅېږي، تعداد د سیلران اوکې دي او حد اقل ګوره 14 سیلرانو ته شاوخوا بای باکس رسېږي. او که دلته هم متوجه سو دا لاست ون کې ګورئ، یعنی په جریان دي یو ورځ کې تقریبا شاوخوا 15 نفرو تر مال دا چې سوی دی ښکته پورته سوی. او دلته هم وګورئ مخکې ما ذکر وکړ سټاک په حساب سره نه، چې یو چا سره سټاک زیات دی. اوس ګوره دا کس سره سټاک زیات هم دی، ګوره 10% بازار رسېده، د دې سره سټاک کم دی نو ختم سوی دی. د 8% د دې سره اوس ګوره تقریبا 2% پورته. نو تر ټولو پاورفل ترینه نقطه چې شي د پرایس ده. که د پرایس ټیټي ته بای باکس ایزیلی ګټلی سي. نو د دې سره سم موږ تاسو دا وایو چې د یو جنس کامیابي او ناکامي مسله په همدغه کې ترتیب سره دی. ښه، بله مسله راځو، مسله د قیمت. ګوره ګټه خبره ده، وایي داسې یو جنس بازار کې داخل کړه چې فروشات ولري، رقابت یې کمي، ګټه ولري، پروفیټ ولري، ګټه ولري. چې ګټه ونه لري هسې جنس په ته څه کوي. ښه، اوس د جنس د ګټې او د تاوان څنګه ترتیب موږ تاسو کوو.
ګورئ د دې مسله تر هغه وخته تاسو نه پوهیږئ چې آیا دا جنس کې ګټه کوم که تاوان کومه تر څو چې د دې جنس سورس قیمت تاته معلوم نسی. یعنی دا جنس تاته په څو تمامیږي، تر څو چې تمام شو دې تاته ونه وسي ته څنګه پوهیږي چې دا جنس ګټه کوي. اوس لکه دا جنس ده خرڅیږي د مثال په طور سره 19.3 اوس زه څه پوهیږم چې دې سړي په $10 رانیولی دی، په $15 رانیولی دی، د دې مثلا د دا چیش څومره دی، پریپ کاست څومره دی، شپمنټ څومره دی، امازون مثلا څومره چارجز پر اچولی دي. دا مسایل چې تر څو موږ تاسو په پوه نسو کولی ووایو، خو تجربه دا ښودلې ده چې موږ تاسو یو تعداد معیارونه، یو تعداد نقطې کولی سو چې مد نظر ونیسو او په دې پوه سو چې دغه جنس چې کوم یو دی څومره احتمال شته چې ګټه پکښې کې وکړي. اول نقطه، زما د تجربې پر اساس سره اکثرا بعضې کیسو کې امکان لري داسې یو جنس انتخاب کوي چې د $15 نه ټیټ نه وي. که د $15 نه ټیټ تاسو انتخاب مطمئنه اوسئ په هغې جنس کې ګټه پیدا کول ډېر سخته وي، او د $40 نه زیات اخیستل هم جنس صحیح ده ګټور یي خو ریسک زیات دی. اوس ما یو شاګرد یو جنس لانچ کړی $199 خرڅېدی، په هغه کې $48 پیدا کوله. خو زه دا نسم ویلی چې نه دی، هغه خپل ریسک څومره اخلي. نو چې جنس څومره قیمت جګیږي پروفیټ زیاتیږي، دا یاد لرئ. څومره چې جګ قیمت جنس رانیسئ ګټه به زیات وي. خو که ستاسو بجټ کم دی او غواړئ چې یو ریسک مو کم وسي، همیشه کوشش کوئ داسې یو جنس انتخاب کړئ چې د 15 نه ټیټ نه او د 40 نه زیات نه وسي. که د 40 نه زیات کوئ ریسک مو شاید زیات سي، مثال په طور سره که یو 2-3 ریټرن راغله شاید پروډکټ پروفیټ مخې وباسئ، او که ټیټ ورسره انتخابوئ امکان لري چې هغې جنس کې ګټه بیخي درته پاته نه سي. نو موږ تاسو څومره ایکسپیکټ کوئ سو اوس دغه څنګه معلوموو. اوس ګوره دا یو ډیټا سوله چې ما تاسو اوس ګوره لکه قیمت دی، قیمت نه ماته زه دا معلوموی سم چې وروره دې شي کې به هرو مرو امکانات شته چې دا جنس ګټه وکړي. بل د کوم ځای معلوم دی؟ د بای باکس نه. وګوره دلته یو آپشن دی کې پاکې بای باکس، د دې سره موږ تاسو د جنس قیمت معلومیږي. ګوره په مرور د زمان دا جنس اکثرا په $20 خرڅېدی، نو د دې معلومیږي چې هرو مرو دا جنس په دې $20 کې ګټه کوله، خو هرو مرو دا کښته سوی دی شاوخوا $1 $1.5 شاوخوا کښته سوی. ګوره دغه قسمت کې اوس موږ تاسو راځو دا د بای باکس مسلې کې نو قیمت یې ټیټ سوی دی. نو د دې نه موږ تاسو دا معلومو چې دا پروډکټ چې دی اکثرا په دا $20 کې خرڅېدی، او څنګه موږ د معیار پر اساس سره یعنې دې نه معلومیږي چې دې پروډکټ کې $20 کې اکثره سیلرانو ګټه کوله، نو دا شی اوکې دی. نو پرایس چې کم یو دی څو مسلې دی، په پرایس کې څو خبرې دي. یو سټیبل پرایس دی، یو انکریز پرایس فورکاست دی، یو پرایس وار دی. اوس ګوره دا جنس چې دی سټیبل دی، اکثرا په دا 20 خرڅ دی. پرایس وار څه معنا ورکوي چې موجوده جنس کې چې کوم یو دی ډېر ښکتېوالی او پورتهوالی راسي. لکه څنګه معنا فرض مثال که زه دلته درکړم تاسو وګورئ، که د یو کلنۍ ډیټا وګورم یو وخت به داسې و چې دا جنس په 14 خرڅېدی، اوس خرڅېږي په 20. نو یو وخت داسې کښته او پورته لري، خو اوس فلحال نه لري په دې 3 میاشتې کې. نو موږ تاسو باید کوشش وکړو داسې یو جنس انتخاب کو چې قیمت ثابت واوسي، یعنی کښته او پورته سي خو ډېر نه. یو دا خبر. او دویمه نقطه په پرایس مسلې کې چې شی ده چې ډېره مهمه ده، که ښکته پورته کیږي هم باید دومره اندازه زیات نه وي چې مثلا دې کې چې ډېر ګټه وکړي. معمولا یاد لرئ چې موږ وایو چې پروفیټ مارجن څومره دی؟ شاوخوا 15%، یعنی تر 20% باید قیمت ډېر ښکته پورته نه سي. اوس 20% څه معنا ورکړي؟ ګورئ اوس که د دې 20% ونیسئ نو $2، یعنی د $2 میکزیمم تر $3 نه زیات نه سي، ځکه په هولسیل بزنس کې تر دې غټ پروفیټ مارجن نه ایکسپیکټ کیږي. نو دغه نقطې مد نظر نیول لازمي دي.
نو په امازون کې هول سیل بخش کې معمولا پروفیټ مارجن ماکس که زه 15 وایم که 20% مې انتخاب کوم اوکې دی 20% شاوخوا وي چې د پروفیټ مارجن میکسیمم او ریټرن آن انویسټمنټ تقریبا 20 تر 30 یعنی څه معنا که ته $100 انویسټ کوې یو $100 یعنی $100 نور به پکې ګټې یو 100 کېږي ستاله نو دغه نقطې مد نظر موږ تاسو نیولی سو ښه اوس یاد لرئ په پروفیټ کې ما وویله که تاسو غواړئ چې یو جنس انتخابوئ که سورس نه معلوم او تاسو یو حدس ووهئ اولین نقطه دا ده چې داسې جنس انتخاب کړئ چې د $15 او $10 ترمنځ دویم دا مسئله چې پرایس کوشش وسي سټیبلی او سټیبل ووسیږي خو که جګ او ښکته می تر 20% باید ډیر زیات د هغې موجوده قیمت نه پرایس وار په شي کې باید نه وي که ووسیږي نو بیا مسئلې جوړي بل دا زما د تجربې پر اساس دی ګورئ داسې جنس هم مه انتخابوئ چې وزن یې زیات وي که وزن زیات سي شپینګ کاست پر تاسو زیات راځي او هغه ګټه درنه خوړی سي ما یو وخت داسې یو پروډکټ لانچ کړی یو کلاینټ ته تقریبا فکر مې نه نو تقریبا 1 کیلو وزن یې شاوخوا وخت چې د هغې شپینګ ولې شپینګ یې $200 راته نو د هغې ګټه نیمه وخوړل سوه په شي کې نو هر کله چې یو جنس انتخابوئ نو وزن کتل هم پکې لازمي دي ښه اوس خبره چې شي راځي صحیح ده استاده اوس موږ تاسو څنګه کولی شو چې دغه پرایس وار مخکې ونیسو اکثرا چې شي ګټه خوري دغه خلک چې دغه کم 22 کسانه ناستې دي یو دفعي قیمتونه جګ او ښکته او پورته کړي بس د خلکو ګټه وخوړل سي ځکه بای باکس هغوی ته ځي تام بېقرار او بې انتظاره چې ولا ولې ما ته نوبت نه رسېږي ګوره یاد لرئ امازون دکانداري کې داسې دی وروره چې داسې نه ده چې هره ورځ ستا باید دوامداره مال خرڅ سي نه وګورئ 3 هفتې 2 هفتې دې هېڅ نه خرڅېږي یو هفته دې دومره خرڅېږي چې پوره د میاشتې حساب دې راوځي نو صبر او قرار کول ښه دي هېڅکله پرایس وار مه کوئ که کوئ په هغومره اندازه یې وکئ چې پروفیټ یې درنه ونه خوړل سي نو د پرایس وار مخ چې شي نیوی سي یعنې یوازینی شی چې په امازون او سیل کې ګټه خوري دغه دی چې ډېر سیلران پکې داخل سي او خلک قیمتونه ټیټ کړي په تاوان هم خلک خرڅوي نو دې خاطر چې بېقراره په اصول نه پوهېږي نو موږ تاسو څنګه پرایس وار موږ تاسو مخې نسي نیولی یوازینی که انفرادي وسي ته به څه کوې ټیټوې نه صبر به کوې او که د برانډ لخوا یو شی اچول کېږي په نامه د میپ پالیسي وایي مینیمم اډورټایزمنټ پرایس یعنی برانډ درته خپله وایي وروره دغه جنس چې دی تر دې ټیټ نسي خرڅول که دې ټیټ خرڅ کوئ نو مطمئنه واوسېږه چې زه پر تا آی پي کمپلین کوم او تا دا د دې لیسټه وباسم ته نور نسی کولی دا جنس ته خرڅ کړې اټورایز سیلر به نه اوس آیا په داسې یو جنس کې داخلېدل پکار دی چې میپ پالیسي ولري که نه ګوره که نیو سیلر یې زما په نظر سره مه داخلېږئ میپ پالیسي د لودلو سره تا ته بای باکس نه راځي ځکه غټ سیلران به ناستې وي او ته به نسی کولی سیلز حاصل کړي نو داسې که ته کله غټ سیلر جوړ سولې بیا هرومرو داسې پروډکټ کې داخل سي چې میپ پالیسي ولري ښه دا خو صحیح سو بل معیار چې شی دی د پروډکټ کوالټي ده موږ په بازار کې چې یو جنس داخلو باید داسې یو جنس داخل کړو چې ښه کوالټي ولري اوس د یو جنس کوالټي معلومول څنګه ترتیب دی د جنس د کوالټي د معلومول لپاره د امازون یو معیار ورکړی دلته ریټینګ او ریویو یعنی 2800 نفرو کامنټ کړی دا کامنټ موږ تاسو چیرته لیدی سو دلته لاندې راسو په دې قسمت کې موږ تاسو ګوره خلکو کامنټ ورکړی کامنټ سره ورکړی دی دا هغه ستوري څه معنا ورکړي چې څومره دې جنس د کیفیت نه رضایتمندي لري یا د استعمال آسودګي د هر څه لحاظ نو موږ تاسو باید داسې یو جنس وي چې کوالټي څنګه چک کوو چې ریټینګ یې حد اقل د 3.5 نه زیات وي څلورم یې اوکې خو څومره خلکو ریویو ورکړي د 100 نه باید زیات د 100 نه ریویو زیات او ریټینګ یې هم که څلورم ونیسي او که 3.5 هم ونیسي مشکل نه لري صحیح ده بل د جنس کوالټي بل څنګه موږ تاسو معلوموی سو چې د پروډکټ ریټرن
یا هیڅ ونه لري یا کم ولري ریټرن څه معنا ورکړي. وګورئ دلته خو یې نشئ. په امازون کې یو آپشنز راځي دلته که تاسو متوجه شئ د قسمت کې ویر هاوس ډیلز دی. که پر دې کلیک وکړئ وګورئ د دې جنس ریټرن ښیي موږ تاسو ته. نو یعنې واپسي ځای مشتري رانیسي په سترګې هغوندې خوند نه ورکړي ورته واپس یې لیږي. دا اکثرا په هغه کټګوریانو کې لکه کلوتس کټګوري هغه پروډکټ چې ویریشن زیات لري هغه پروډکټ چې د مثال په طور سره ته پوهېږئ چې پرایس ډېر جګ دی نو هغه معیارونه دي چې اکثرا ریټرن زیات وي. ځکه کله وخت یو مشتری ریټرن کوي کله چې د کوالټي نه رضایت ونه لري یا یو شي کې مشکل ولري نو که ته داسې یو جنس انتخابی چې ریټرن پکې زیات وي نو هرو مرو د کوالټي مسلې وي په شي کې. صحیح ده؟ ها دلته ما یو نوٹ لیکلی دی د آی پی کمپلین په حساب سره. دا چې شی دی ګورئ په پروډکټ کې کله چې تاسو دې قسمت کې راسئ دلته نیو آفر کاونټ دا ریویو ښیي. بعضې اوقات دغه سیلران چې دي یو دفعه یې مځکې ته ولیږي یعنې دغه ګراف چې دی یو دفعه یې ښکته کېږي په یوه ورځ کې. یعنې څه معنا وکړي چې په یوه ورځ کې 22 سیلرانو ټول خپل مال خرڅ کړي. دا خو امکان نه لري. دا په حقیقت کې د خپل برانډ لخوا آی پی کمپلین دی یعنې انټلیکچوال پراپرټي کمپلین دی. یعنی کمپلین نه دلته مراد دلته دا دی چې فرض مثال امکان لري چې دغه 22 سیلرانو کې داسې سیلران هم واوسېږي چې کاپي مال یې راولي کاپي بیل یې راولي. نو برانډ که کله شک وکړي یا د مثال په طور سره داسې وي چې د پر 10 نفرو خرڅ کړی دی او 10 نفر نور هم خرڅي 20 نفره نو دوی شکې کېږي چې دا 10 نفر نور څوک دی نو دوی هغې کمپلین کوي. نو بیا امازون څه کوي ټول یو دفعې د لسته خلک وباسي او د دوی نه واپسي انوایس غواړي لیټر اف اټرایزیشن غواړي ډاکومنټس غواړي. نو چا چې ښه ډاکومنټس درلودل چا چې رایټ سیلران و نو هغوی واپس را داخلیږي آهسته آهسته دلته جګېږي. نو داسې ترتیب. نو د دې نه ریویو نه موږ تاسو کوی سو هم آی پی کمپلین. نو آیا داسې یو جنس کې داخلېدل آی پی کمپلین لازم ګوره که تاسو د برانډ نه رانیولې لیټر اف اټرایزیشن ولرئ هېڅ مشکل نه لري. خو دا اکثرا هغه کسان ګوري چې اربیټراج کوي. او بله مسله تر ټوله یو موضوع ده چې اکثرا نه په پوهېږي خلک ګیټډ یا ریسټرکټډ کیټګوري. تاسو وګورئ چې کوم پروډکټ کې داخلېږي ګیټډ خو نه دی. ګیټډ نه مراد دا دی چې آیا دا پروډکټ ډاکومنټس خو نه غواړي. مثلا ته په بیوټي پروډکټ کې داخلېږي یا مثلا لکه د بیبي پروډکټس د پمپر داخله پمپر کې خو ګوره د ماشومان لپاره سیفټي ډیره مهم ده. هر هغه شی چې د انسان په وجود کې داخليږي د خوراک مثلا لکه بی کمپلیکس دی دوايي دی خوراک اباب دی یا مثال په تور سره د چی شی دی چی شی ورته وایي انسان پر سکین استفاده کې پروډکټس دی بیوټي پروډکټس دی دا ټول کمپلنس ډاکومنټس غواړي یعنی اساس شیان دي. زه دا نه وایم چې په دې کې ما داخليږي خو که داخليږي کوشش وکړئ چې د هغې کمپلنس ډاکومنټس او انوایس دا ال او ای دا ټول ډاکومنټ ځان سره ولري. یا مثلا داسې کټګوري ګیټ د ازمیټ پروډکټ دی مثلا وور اخلي عطر دی سپری دی پرفیوم دی دا شی. نو دې کې که داخلي اف بی ای کوئ کوشش وکړئ چې د امازون سره د ازمیټ پروګرام کې ځان جوین کړئ. یا مثلا پیسټیډایز پروډکټس حشرات د وژلو لپاره داسې شیان دي. نو هغوی اکثرا هغه اکاونټو کې کېږي چې کوم یو ایس بیسډ دي نان یو ایس بیسډ والا کې الاود نه دي. او کله وخت موږ تاسو دا ګیټډ کیټګوریز ایزیلی کولی سو چې ځان ته انګیټ کو. ګوره که تاسو د برانډ نه رانیو انوایس د کمپلنس ډاکومنټس نه نو ایشو. ولې اصلي مسله دا ده چې تاسو هیستري بلډ کړئ د امازون سره. تاسو د امازون سره ټرسټ بلډ کړئ. مثلا که ته ښه ریټینګ دی واخست ښه ریویوز دی واخستله ښه سیلز دی په یو کال 2 کال جریان کې ښه کار دی وکړي امازون ټرسټ بلډ تا ته اتوماتیکلی امازون مختلف کټګوریانې چې کوم یو دی هغه تا ته څه کوي انګیټ کوي. صحیح ده. نو موږ تاسو د دې نه دا نتیجه اخیستلی سو چې موږ تاسو باید په داسې کټګوریانو کې کوشش وکړو چې لږ شانته غور وکړو.
او بل ریستریکټډ کټګوریز نه مراد دلته دا دی چې هغه کټګوریانې چې کوم یو امازون د هغې یا هغه پروډکټ چې امازون هغه اجازه نه ورکړي چې خرڅ کړي. لکه مثال ته داسې یو پروډکټ خرڅوې، فرض مثال یو وخت ما یو پروډکټ لیدلی و چې هغه امازون لیسټینګ ریموف کړی و، مثلا په خولې کې اچول کېږي، د خوب په وخت کې خلک نه پرېږدي چې خوب وکړي، دا خو د انسان د وژلو سبب هم کېږي چې خوب ونه کړي، نو هغه پروډکټ امازون ریموف کړی و. او شپږم او تر ټولو مهم شی دی هغه کلچر ډیفرنس دی. که ته په یو مارکیټ کې داخلیږي، په هغه مارکیټ کې کوشش وکړه چې د هغوی کلچر، فرهنګ، دا ټول شیان وګورې. لکه د مثال په طور که یو اس مارکیټ کې داخلیږي، هغه غیر مسلمان ملک دی او داسې یو ملک دی چې فرض مثال په هغې کې مختلف فرهنګونه شته او اکثرا غربیان دي. نو مثلا لکه کریسمس سیزن لري، هالوین لري، فرض مثال فادرز ډے لري، مدرز ډے لري، ټانکس ډے لري، ګیوینګ ډیز لري. نو ته که داسې معلومات ولرې نو ته کولی سې چې داسې یو پروډکټ پیدا کړې چې د هغوی کلچر سره ووایي. یا که مثلا ته په سعودي مارکیټ کې ځې یا دوبۍ کې ځې، هلته خورما، عطر ډېر خلک شوق لري ورسره، یا سپینې جامې شوق لري. نو هر مارکیټ کلچر په کار دی. نو همیشه چې یو پروډکټ کوئ کوشش کوئ چې کلچر ته وګورئ چې کېږي که نه. مثال لکه دغه یو اس دی چې اکثرا مثلا لکه شرټس چې اغوندي هغوی اکثرا پرنټ آن ډیماند دی، یعنی پر شرټ باندې یو عکس شیمۍ لږی اغوندي. نو که ته داسې یو پروډکټ پیدا کړې چې هغسې یو ترتیب ورسره ولري، نو معلومدار دی چې هلته ستاسو داسې پروډکټ تاسو پیدا کوی سئ چې ایزیلی پروفیټیبل به وي، ځکه دا یونیک طریقې دي پیدا کولو لپاره. نو موږ تاسو نتیجه د دې خپل د نننۍ درس نه دا اخیستی سو چې داسې یو جنس باید پیدا کړو چې ډیمانډ یې ښه، کمپټیشن یې لوی، پروفیټ یې های، کوالټي یې ښه اوسي. ګیټډ کټګوریز که داخلیږي ډاکومنټس ولرئ او ریسټریکټډ کټګوري کې مه داخلیږئ. او د یو چا یو مارکیټ چې داخلیږي ښه وخت ورکړئ، د هغوی کلچر ایکسپلور کړئ. او بهترینه طریقه د کلچر ایکسپلور کولو دا ده چې یو ملګری په خارج کې خپل خپلوان سره خبرې اترې همیشه کوئ په زنګونه. وایي چې په یو اس کې څه رقم ترتیب دی، ځکه هغوی ډېر ښه معلومات درکوی سي نسبت تو آنلاین بازار ته. نو تاسو ټولو په الله پاک سپارم. امید ده چې نننۍ ورځې نه ډېر معلومات مو حاصل کړي اوسئ، او تاسو ټولو په الله پاک سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.